د نبی اسلام په باره کې راځي کوم ټیم چې یعنی د مستقبل ژوند راښکاره کړی دی په کتابو کې لیکل دي دا ژوند چې داسې ژوند تیر کړي کوم ټیم چې نبی اسلام هجرت کوي مدینه ته تللی د مکې څخه نو دوی کعبه ته ورغلي کعبه شریف ته ورغلي د کعبه چابي چې و هغه چې د کم چا سره و دا غنوم عثمان نو عثمان ته ورغلي نبی اسلام وای عثمان دغه بیت الله ماته ور اخلاص کړه زه د خپل آبایی وطن چې دا پرېږدم روان یم زما د زړه اخري تمنا ده زه په دغه بیت الله کې یو 2 رکعات نفل الله ته وکم الله ته به وزړم په سجده بسم بیا به ولار سم بیا ګوره نه معلومه چې څوک بیا دغه د بیت الله ملاقات ماته ملاو شي وای هغه ورته چې سوال سپیدا کېدی د بیت الله چابي زه تاسو څنګه درکړم ماته خو ور بلیږي ته دلته نوافل کې نبی اسلام ډیر زاري ورته وکړي وای زما د زړه اخري تمنا ده زما اخري تمنا مې د ماته دا دروازه را خلاصه خو هغه انکار وکړي اخر نبی اسلام څو ورته وای عثمانه دا چې ورځ را روانه ده چې بیا به دغه د بیت الله چابي زما په لاس کې ستا لاس به خالی وي بیا د چابي به الله بیا ماته راکوي هغه په وخندل هغه ته به بیا راځي د بیت الله چابي به ستا په لاس کې دا یو سوچ دی ستا صرف نبی اسلام ورته بس صحیح دی خو نبی اسلام ډیر په درد او په دغه باندې ولاړی ډیر په ارمان باندې ولاړی هغه شوق نه سپرا هغه ارمان تمنا نه سپرا دا چې د نبی اسلام په ځوان کې ډیر داسې کیسې راغلي د تمناوي ختم شوی دي هغه ځوان مشترک شولې دي وای ولاړی خو هجرت وسو د هجرت بعد اتمه هجری کې چې کوم ټیم مکه فتح شو مکه چې فتح شو نبی اسلام فاتح جوړ شو د لزر صحابه سره رالی مکه یې ونیوله محاصره یې کړ شاوخوا شبیا د خلک چې دا ګرد پټ سو وغورځېدل چې نبی اسلام سره چا ظلمونه کړي او که زنانې وي که سړي ګرد وغورځېدل هغه دا سوچ چې اوس بنو نبی اسلام اوس ټوکړي ټوکړي کې صحابه خو زموږ دومره تکلیفونه ورسولې دي اوس به مې دا ټوکړي ټوکړي کې اډونه به مې رامات کې د مځکې د سره به مې پورته کې ګرد لیکن په کورو کې بیریږي اوس په څنګه میټینګو کې څه زموږ سره به کومه رویه وکړي وایي نیمه شپه سو تر اوسه پورې نبی علیه السلام صحابه نه چاته تکلیف ورسولې دي نه چا کور ته ورغلي دي نه اعلان کړی دی سم نشته اخر خلک راواستول تاسو ورسئ دوی کم میټینګ کوي کم اجلاس کوي څه مشوره یې کړې ده په موږ ته څنګه تکلیف را رسوي وایي هغه چې راغی چې مکې ته ورننوتو مسجد حرام ته چې ورغلی څوک په سجده باندې پروت دی ژاړي یو صحابي غلاف نیولی دی ژاړي د ډېره وخته بعد د مکې زیارت ورنصیب شو هغه د خپل الله سره په عشق کې دی ژاړي چې د الله عبادت موږ ته نصیب شو نبی علیه السلام خپل ژاړي او نبی علیه السلام دا اعلان وکړي چې کم سړی د ابو سفیان رضی الله عنه دغه کور ته دننه سو هغه ته امن دی کم چې حرم شریف ته راغلی هغه امن دی ډېر داسې اعلانونه وکړي چې مطلب ګرد خلک معاف دي عام معافي اعلان یې وکړي نبی علیه السلام لکه دا اوس چې زموږ په افغانستان کې طالبانو د عام معافي اعلان وکړي دا د هغه د نبی علیه السلام سیرت دی په خپل مرزي نه دی کړی د نبی علیه السلام د مکې فتح مکه په وخت باندې نبی علیه السلام کوم اعلان وکړي دوی هغه اعلان وکړي دا په هغه سیرت باندې عمل وکړي وای عام اعلان وکړي د معافي نو پاغه کې هندام و چې د نبی علیه السلام د اکا د حضرت حمزه رضی الله عنه د هغه ینه چې شلې په خلو کې په غشو کې زبشلې هغه واجب هغه معافي اعلان دي ګرته ما وحشي چې حضرت حمزه رضی الله ټوکړه ټوکړه کړي هغه ته د معافي اعلان وکړي نو بیا نبی علیه السلام هغه عثمان راوغوښتي چابي ولا راوغوښتي دا مې تر دې ورته چې نبی علیه السلام د کافرانو زړونه څنګه واخیستل په اخلاق باندې وای عثمان راوغوښتي چې عثمان ستا په یاد دي چې ما د ټول چابي راکړه بیت الله را خلاص کړه 2 رکعات نفل کوم هغه ټول بالکل مې په یاد دي وای زما خبره دی په یاد چې ما د ټول چابي بس ما په لاس کې چابي راک چابي ځن واخسته وای اوس ته خبره په یاد چې چابي بس ما په لاس کې تبرته ولاړې هغه ټول بالکل هغه خبره هغه تصدیق کوم بالکل نو اوس نبی اسلام به نن وتی 2 رکعات نفل یو کړ چې راوتی نو د صحابه رضی الله عنهم دا خواهش چې اوس خو موږ د نبی اسلام نږدې ملګری دا چابي به مشترک او بکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه غټ غټ استیانی دي د هر یو د خواهش چې دا سعادت ماته ملاوي دا چابي د بیت الله ماته راکی لیکن د نبی اسلام اخلاق څومره بهترین وو هغه ورته سوال نسی پیدا کیدی دا به تر قیامت است په خاندان کې دا چابي چلیږي برته هغه عثمان ته ورکړ کافر ته ورکړ برته دومره بهترین اخلاق یې مشترک شولې هغه دومره ناجایز سره وکړ نبی اسلام برته هغه په خاندان کې چابي جاری کړته واخ و هغه ورته له الله رسول د بیت الله چابي خو دې ماته راکړ خو زما د زړه چابي خلاصه کړ
کلمه یې وویله او مسلمان شو. دا اخلاق نبی علیه السلام په خپل ژوند کې مشترک شولي. د حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې د ده په وخت کې یو فیصله رااله. اوله فیصله چې رااله هغه دا و د دوه کسانو، یو سړي په بل باندې مځکه خرڅه کړې وه. هغه چې په مځکه کې د هغه وخت چې کوم حال و لکه نن چې موږ ټریکټر چلو، هغه ټیم چې په غویانو پر ترتیب شو، هغه مځکه چې وکنله د هغه څه سونه راووتله، خزانه راووتله د مځکې څه. دومره مسلماني او دومره ښه اخلاقو د دې خلکو. وایي هغه چې سوچ وکړي چې دا سړي خو په ما باندې مځکه خرڅه کړې ده، خزانه یې په ما نه ده خرڅه کړې. وایي راغلی هغه سړي ته چا چې مځکه اخیستې وه، مشتري چې ورته وایي، بایه چې ورته وایي، هغه ته راغلی. وایي ورور زما خو ستا سره یو کار دی. څنګه کار دی؟ وایي تا په ما مځکه خرڅه کړې ده. هغه وویل هو بېشکه خرڅه کړې مې ده. وایي نو ستا په مځکه کې خزانه راووتله، سونه سپین زر دا راووتل، نو ته به داسې وکړې دا سامان به ګرد در واخلې. ما خو ستاسو سونه نه اخیستې، ما ستاسو مځکه اخیستې ده. هغه څومره بهترین اخلاق و. د دغو خلکو عجیبه زندګي وه. هغه ورته ویل ما چې دا مځکه به در خرڅه کړې، په مځکه چې هر څومره خزانې دا ګردې ستا دي. دا نه ورته چې او رایه که ما خو مځکه خرڅه کړې ده، سونه مې نه ده خرڅه کړې. فورا لکه الله دې موږ معاف کړي، موږ به فورا لمن ورته نیسو. هغه ورته یا د سونه هم ستا ده، خزانه هم ستا ده، مځکه هم ستا ده. سوال نسبي ده که دې ځای نه راخلو. خو په منځ کې جنجال راغلی په دې شي باندې، یو وایي ستا دی یا بل وایي ستا دی. د عمر رضی الله عنه عدالت اوله فیصله دغه رااله چې د دوه کسانو په دل باندې جنگ دی، چې یو وایي دا ستا حق دی یا بل وایي دا زما حق، دا ستا حق دی. نن زموږ جنگ په دې دی، 10 کاله کیس چلیږي، ناحقه شی خپل ځان ته وصولو، وکیلانو ته پیسې ورکوو، رشکش مې جوړ کړی. د هغو فیصله دا وه چې یو وایي دا ستا دی یا بل وایي دا ستا دی. عمر رضی الله عنه ته الله پاک عجیبه مدبر انسان پیدا کړی و، عجیبه سوچ الله ورکړی. هغه ورته وویل وایي ستی بچیان شته؟ ایو ورته ویل زما لور شته، بل ورته ویل زما زوی شته. عمر رضی الله عنه د دواړو نکاح سره وکړه، دغه زوی او دغه لور نکاح ور وکړه. دغه سونه او د خزانه چې کومه ده هغه په جیز کې ورکړه، په ورولو په دغه کې ورکړه چې بس دا د دوی شو. داسې بهترینه فیصله یې ور وکړه. نو د هغه وخت عدالتو کې دا فیصلې وې چې دا ستا دی یا بل وایي دا ستا دی. زموږ په معاشره کې په 10 کاله کیس زموږ نه ختمېږي، یو وایي زما دی بل وایي زما دی. د ورونو سره جنګي په مځکه باندې، د همسایګانو د عزیزانو سره جنګي په مځکه، په کلو کلو د دې کیسونو نه ختمېږي، دومره بهترین اخلاق سره. نو په دغه وجه چې کوم چې تر څو پورې چې زموږ په ژوند کې ښه اخلاق نه راغلي، سوال نسي پیدا کېدی چې هغه سړی د خوشحالۍ ژوند وکړي. د همسایه سره به دی بنده راغلي، د زوی سره به دی پریشان وي، د پلار سره به دی پریشان وي، مور او لور به سره پریشان وي، د کور ژوند به تباه وي تر څو پورې چې اخلاق نه وي. یاره که یو معمولي خبره یو سړي ته وشي کې داسې 2 سکنډه ته برداشت کړي، دا کیسه به تېره شي، خو مسله به حل شي. د ټول عمر دپاره دغه سړی ستا